خبرې د تکبر نه دي، دا د شریعت هغه آداب دي چې موږ ته یې ښوولي. دا تکبر سره تعلق نه ساتي. تکبر څه ته وایي؟ یو سړي ته په سپک نظر کته، د الله یو مخلوق ته په سپک نظر کته، دې ته تکبر وایي. اوس بدبو ته بدبو نه وایي که نه، خوشبو به ورته وایي، بدبو به ورته وایي. ګنده لباس ته به صفا لباس وایي، ګنده به ورته وایي، ګنده به ورته وایي. بدحاله ته به بدحاله وایي. دا حق ته، دا تکبر نه دی. نو الله ته ودرېږي، دومره لوی رب خواله راځي، په ښایسته طریقې سره به راځي، په ښایسته لباس کې به راځي. دا د مزدورۍ دا کپړې چې دي، په دې کې څوک چېرته د بادشاه، ملک، وزیر اعظم یا صدر سره ملاقات له ورځي، چیرې ته چې دا مسافر رواني په دغه لباس کې به چې د کور ته ورشي، ځان یې څومره سنبال کړی، ځکه چې ته پته چې خلک به راسره میلاویږي او